بدی ګران په ګلونو بدلوم دوا دا پورا کوم خډر منو سا وطن دا متا سر پیمان سیال کوم د جهان کا پتا زری زری شم کوي وران شبا ودان کم سم سر بدی بوستان نام نشان بدی زګران په نړۍ کې وړو لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې تیر کلونو او د اوسنیو کلونو یا د اوسنیو امتحانونو ترمنځ توپیر ډیر په ډاګه دی په تیرو کلونو کې به شاګردان نه راتلل دلته به حاضر نیول کېدل الحمدلله اوس هغه معاملې ختمې شوي دي اوس شاګردان که راځي حاضر که نه راځي غیر حاضر بله مسله د امتحانونو د امتحانونو الحمدلله ډېر په شفاف ډول اخیستل کېږي او ډېر په تاکید سره اخیستل کېږي کومک بیخي بند دی د تیر کال په نور کارونو په نسبت باندې چې درغلي او دغه کې د الحمدلله شفاف پروسه د خپله کمیټه لري تر دې چې چا کالي هم نه راوړي د مکتب جامې په امتحان کې نه پرېښودل کېږي هر شاګرد ته خپل حق سپارل کېږي او واسطې ماسطې لنډواري او هر څه د منځه تلي ای زما خوږه وطنه خامخا دې جوړوم دوا دا پوره کوم سپېرې دښتې به د ګرانه په ګلونو بدلوم دوا دا پوره کوم کاڼي بوټي ستا وطنه دي ومونږ لره سره زر دي یاقوت لرو جوهر زکات مو یې لیلا مونږ مجنونان یو ستا د در قربان مو مالو سر شګې خاورې د ډاګو دې پاتې لا نه ورکوم دوا دا پوره کوم شګې خاورې د ډاګو دې پاتې لا نه ورکوم هر هغه کس چې هغه دلته حاضري ورکړي هغه به دلته حاضر حسابېږي که حاضري نه ورکړي هغه غیر حاضر حسابېږي محرومان پکې راووتل ډېر زیاته دا د امارت اسلامي هغه تګلاره ده او د دې برکت دی الحمدلله انشاءالله امتحانات هر څه په شفاف ډول باندې روان دي الحمدلله هېڅ قسمه ښوونکي ته چې دی نو اوس د چا د خوا نه چې دی نو دا زجر نه ورکول کېږي چې راته ولې ته نمبرې ورنه کړي هر یو شاګرد ته خپل حق رسېږي ګران په ګلونو بدلوم دوا دا پوره